نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مخ کې د دوه ښځو تذکره وکړه. یوه ښځه ده وایي ډېره عبادت ګزاره ښځه ده، نوافل کوي، لمونځ پر وخت باندې کوي، واجبات کوي، تلاوت کوي، ذکر اذکار کوي، خو غیبت نه پرې. همسایه ځنې زهیر دي، په ژبه کې زهر لري. بله خورکي زنانه ده، هغه نه عبادت کوي، یوازې خپل پنځه وخت لمونځ کوي، نور نه تلاوت کوي او نه نوافل کوي او نه داسې اعمال کوي، زیاتوب عمل نه کوي، خو خوله یې بنده کړې ده، محفوظ یې ساتلی ده. نه غیبت کوي، نه بهتان کوي، نه همسایه زنځیر د همسایه ځینې خوشحالی دی. کم یو د الله رسول وایي دغه دوهمه زنانه ډېره زیاته پر هغه بهتره ده. ځکه نوافل سړی نه خلاصوي، حرام سزا. اتق المحارم، د حرامو نه ځان وساته، تکن اعبد الناس، بیا به د ټول بزرګ د زمانې ته هره دعا به دې قبلېږي، خلک به تاله راځي او بیا به تا ته وایي چې ما ته یو دعا وکړه، ته به مستجابه دا وایه. ما درته وویل یو زموږ د معاشرې بزرګي ده، موږ په څه کې بلده ده، پر یو قبر باندې ملنګ شه، یو کوډله د ځان جوړ کړه، بس هلته اوسېږه، بس زموږ بزرګي ده. یو بل سړی دی مسجد ته پنځه وخت لمونځ راځي، جماعت کوي، اقامت کوي، مولوي صاحب ته دوې درې خبرې کوي، هر څه یې برابر دی. په کال کې دوه وارې عمرې ته وځي، په دوه درو کال کې حج ته وځي. دغه سړی ته موږ وایو یاره دا ډېر بزرګ سړی دی، لیکن چې د شپې لارې وهي ملا جلندر دی. پښتو کې یو شعر دی، په تسپو یې خطا موز یې د سپین مخې، چې د شپې لارې وهي ملا جلندر دی. موږ ته خو ځان په بزرګ تېر کړی، لیکن د ده کرامات چې وګورې، معامله یې وګورې، کاروبار یې وګورې، خلک به درته ځای درواغ به دی وایي. زوړ شی به په نوي دی تېري، چینایي شی به په جاپانۍ دی تېري، په خپل ناف تول کې به کمي بیشي دی کوي، په معامله کې به درواغ دی وایي. څنګ ته همسایه چې وپوښتې څنګه دی پلان کوي دې څه اوف خبرې مه راته کوه، د زړه بې وینې څاڅي. دا بزرګي پیدا نه کوي، دې ته بزرګي نه وایي. اصل شی بزرګي د زړه ده. اتق المحارم، د حرام شان څخه ځان وساته، د غیبت، غلا، بهتان، جاسوسي، تکبر، لویي، درواغو او د دې غټو ګناهونو نه ځان وساته. د زمانې تر ټولو بزرګ ته که نفلونه وکړي که نه وکړي، که وکړي خو ډېره ښه خبره ده، که ذکر اذکار وکړي خو ډېره بهترینه خبره ده، که درود شریف ووایه خو نور زیات نور علی نور دی. لیکن که چیرې یو شی ونه کړې، پنځه وخته لمونځ کوې او د حرامو شیانو څخه ځان ساتې، د زمانې د ټولو غټ بزرګ دی. لهذا د ګناهو څخه ځان ساتل دا د ټولو اړینه ده او مهمه خبره دا ده چې سړی د ګناهو څخه ځان وساتي. زموږ کوشش به لکه موږ دا وایو چې یاره خلک ما په دوکهبازه په زمانه کې ونه پېژني، نو زه شکل او صورت کوشش دا کوم چې څه متشرع ځان جوړ کړم او خلکو ته مقبول شم. نور زه خدای و معامله هغه ما خدای سره پرېږده، ما چا څه کول دا نه ده پکار. ګورئ په دې حدیث کې سوچ وایي، اتق المحارم تکن اعبد الناس، د حرام نه ځان وساته، ته به د دنیا بهترین بزرګ